موسی علیہ الصلوۃ والسلام پسې چې فوج کشي وکړه فرعون او موسی علیہ السلام د دریاب غاړې ته ورسېد نو اسمان ته وکتل چې خدای اوس به څه کوي رستو فرعون او د هغه لښکر دی او مخکې دریاب دی اوس به زه څه کوم نو الله ورته لار برابروي ورته وی اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه زه په امسا چې دریاب له ګزار ورکو په دریاب کې 12 لارې جوړې شو موسی علیہ السلام سره چې څومره مسلمانان روان په 12 لارو کې ورکو شو او پکې روان شو علامه ابن خلدون وایي چې کومې لارې کې چې خلک روانو نو د اوبو دیوالونه دا لار دا دلته د اوبو دیوال دی بله لار دا بیا د اوبو دیوال دې لار کې چې کوم کسان روان دي نو هغې ډکې راله چې هغه اخوانی لارې والا ملګري م جوړبو یو نو الله د اوبو په دې دیوال کې ورته کړکۍ جوړې کړې کړکۍ نو دوی به په لار هم روانو په کړکۍ کې به خپلو ملګرو ته هم کتل یعنی الله دومره رنجشن د دوی نه برداشت کولو چې تا له ما په دریاب کې لاره درکړه نو دا خو ماله ګرانه نه ده چې ته ملګري ته هم ګورې او په لار کې هم روان نو په دریاب اوبو کې ورته کړکۍ جوړې دی پورې وته فرعون چې راغی دې غاړې ته نو ودرېد او پوه شو چې تباه کېږئ قوم ورته ووایي چې ورځه ورپسې که نه ته څنګه خدای نو غیرت ونیو ښه ورته پته وه چې موسی په حقه دی او زما نن د طبعي ورځ ده عزیزانو که خیال وکړئ زمونږ په دې ملک کې په هغه بني اسرائیلو مونږ کې د 19-20 فرق نشته 19-20 ښه پوهېږي چې زه په غلطه یم زه په ناروا وې ښه پوهېږي لیکن جهل ټینګ کړي اسلامي عناد ټینګ کړي د ملا دشمنۍ ټینګ کړي وي لکه فرعون د موسی دشمنۍ ټینګ کړی ښه دا زما په کور کې لوی دی اوس به زه د ده پیغمبري منم دا زما په غېږ کې لوی دی زه به د ده پیغمبري منم نو فرعون د موسی عناد ټینګ کړی و کینی ورته پته ولګېده چې نن زه تباه کېږم ورکو شو په چې د دریاب دې منځ ته شو الله اوبو ته وایي چې وینیسه خو ده ته داسې شو چې وینیو ده دا سر د اوبو نه رابهر کو او موسی علیہ السلام ورته د دریاب په غاړه ولاړ او تماشه یې کوله چې اوس به څه کېږي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اے بنی اسرائیل هغه ورځ را یاد کړئ چې ما نجات درکړو تاسو له دغې دریاب نه چې په کوم دریاب کې مې فرعون سره د قومه غرق کړی و 12 لارې مې درته پکې جوړې کړې بیا مې د اوبو په دیوال کې درته کړکۍ جوړې کړې انجیناکم د دریاب نه مې تاسو له نجات درکړ واغرقنا آل فرعون فرعون مې سره د آله په اوبو کې غرق وانتم تنظرون حال دا دی چې تاسو د موسی علیہ السلام سره ولاړ وئ د دریاب په غاړه او تاسو یې تماشه کوله تاسو ورته کته چې ستاسو مخکې مې دا دومره عظیم قوت راونیو دومره لوی طاقت مالک مې راونیو فرعون 400 کاله بادشاهي کړې وه 400 کاله او په 400 کاله کې په سر کې م نو درد شوی په سر ګیره سپینه چې ګیره سپینه شوه
حامان د وزیرو ویل ګیره مې سپینه شوه. خلک وایي چې خدای سپین ګیری شو. ویل پام چې د خدای نه توبه ونه باسې زه به درته د دې علاج وکړم. نو د خضاب ایجاد حامان وکړو. دا تورې وسمې مسمې چې دي دا یې وله جوړ کړې او په ګیره یې ولګول. د توروالي نه زیات چمک پکې پیدا شو. ویلو کام چې د خدای نه توبه ونه باسې. اوس مونږ داسې که یو سړی ووایي چې یاره دا کار غلط کوم بلکې پام داسې کې بلې ټینګ کړي ستا د ملک دا رواج ستا د ملک رواج نه د عام دنیا دا رواج. شیخ سعدی صاحب وی سرخی چو دیدم بر لبش سرخی چو دیدم بر لبش گفتم کی ایچی کردئی. وی د معشوقې شونډې مې سرې ولیدې. ما ورته وی چې دا دې څه کوي دا ونی وی معشوقه راته وی چې گفتا که خون عاشقان میں برب پیالا پیتا یم. دا شونډې دې ولې سرې گفتا که خون عاشقان میں برب پیالا پیتا یم. دا مې د عاشق لیلې ډکې ډکې پیالې څښلي. ما وی چې ښه د عاشقان وینې دې اوس وی ما ورته بیا ووی چې گفتم که خون عاشقان ضایع چرا می ریختی. ما ورته ووی چې د عاشقانو وینې فضل ولې تویې. خدای بندې د عاشقانو وینې ابس ولې تویې. وی معشوقې راته وی گفتا که سعدی دور شو گفتا که سعدی دور شو در اینجا این دستور است. وی راته چې شیخ سعدی مخینه مې لرې شه زمونږ د ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. رواج دی نو عزیزانو زمونږ د ملک دا رواج دی که یو سړی غلط کار نه توبه ویستل غواړي بلې نه پرېږدي. تاسو خیال نو فرعون سر راویستو او موسی علیه السلام ته آواز وکړو چې موسی خدای ته دې ووایه چې ما بچ کړي په تا ایمان راوړم توبه کوم. موسی علیه السلام ورته آواز وکړو چې الآن قد ندمت الآن قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس پیمانه شو دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري. اوس هېڅ علما وایي چې فرعون په هغه وخت کې اراده د توبې وکړه چې څه وخت کې دی په غرغره شو. نو چې څه وخت کې احوال د آخرت په سري منکشف شي او قریب الموت شي نو باس د توبې د کافر نه قبلیږي او باس د توبې دا د مسلمان قبلیږي. عزیزانو اوس خبره بله ده. خبره دا ده چې یو سړی به دا ووایي چې زه لګیا اوسه او آخر کې به بیا توبه وباسې. تاسو خیال توبه به وباسې که داسې مرګ درته راغی چې د توبې توفیق درته نصیب نه شو. مثلا هارډ دې فیل شو لاره یې ووهلې ریل ګاډي ووهلې کوهي ته وغورځېدې چا وویشتې بیا به څه کوې. دا خو هغه سړی دی دا تصور وکړي چې هغه ته خپل انجام پته وي چې زه به څنګه مړ کېږم او د مرګ نه دومره وخت مخکې به زه توبه وباسم. دې وجې نه عزیزانو توبه هر وخت کې وباس. هر وخت د توبې دروازه لرې دا معنا توبه څه کوټه نه ده چې دروازه یې بنده لکه مونږ کې چې مشهوره. د دې دا معنا ده چې د مسلمان توبه چې په صداقت وي هر وخت خدای قبلوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ یو سړی راغی وی صاحب زه یو عرض کو وی ویل وی زما 10 زامن دي او 11 میلیونه دي په دې ټولې علاقه کې وګرځېدم زامنو له مې ښځه غوښته چې ارامه کړه. زوی له جینۍ غواړم څوک یې نه راکړه. غوسې واخیستم او رالم 10 لوڼه مې
لسو سامنو ته په نکاح کړي، یعنی خور مې رور ته په نکاح کړي، یوه لور مې چې پاتې شو هغه ځان ته په نکاح کړي. د ډېرې غصې نه مې دا کار کړی. یا رسول الله مسلمانېږم خو په دې شرط که دا ګناه راته خدای معاف کوي. دا 11 لوره ځان او زامنو ته په نکاح کول که دا ګناه راته خدای معاف کوي خو مسلمانېږم، او که دا ګناه راته نه معاف کوي نو د دې په بدل کې ټول عمر مې جهنم ځای دی او مسلمانېږي بیا څه لپاره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کې د قرآن دا آیات راغی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے پیغمبر دته ووایه چې هغه کسانو چې تاسو په خپل ځان زیاتی کړی دی، خور دې رور ته په نکاح کړی، لور دې ځان ته په نکاح کړی، لا تقنطوا من رحمت الله، چې د خدای د رحمت نه ناامیده نه شئ. ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. الله چې وغواړي ټول ګناهونه سړي په معاف، ځکه چې بخونکی او رحم کوي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې بچیه توبه وباسه او کلمه ووایه او الله هر څه درته معاف کړه. تاسو خیال راغلی؟ نو عرض مې دا و چې توبه کې تاخیر مه کوئ، چې وسم کېږي ماښام ته یې مه پرېږدئ. بل دا چې ګناه درنه وشي، موږ ټول ګناهګار یو، غلطۍ رانه کېږي، نو فوراً په ګناه پښیمانه شه او خپل نفس ته توکه او ووایه چې یا الله معافي درنه غواړم، غلطي مې و. ځکه توبه په عربي کې خپیمانتیا ته وایي. توبه غوږونو نیوو ته نه وایي، یا توبه په خوله ویلو ته نه وایي، توبه په عربي کې خپیمانتیا ته وایي. التوبة الندامه، توبه وایي ګویا کې دې ته چې سړی په خپلو بدو خپیمانه شي، دې ته توبه. یو سړی دی ګناه یې وکړه او هغه په هغه ګناه فخر وکړو، نو په دې یوازې ګناهګار نه دی بلکې کافر شو. ګناه وکړه او ته پې فخر وکړو نو کافر شوې. ګناه دې وکړه او ته پې خپیمانه شوې، الله به درته معاف. عزیزانو په قیامت کې به 2 قسمه ګناهونه، یو به د الله ګناهونه چې د الله ګناه دې کړي، او یو به د مخلوق حق وي چې کوم ستا په ذمه پاتې، د چا مال دې خوړلی، د چا ځمکه دې خوړلي، د چا کور دې په زور نیولی، چا نه دې پیسې، چا نه دې غلا کړي، چا نه دې ډاکه کړي. دا حقوق العباد یا حقوق الله دي. د دنیا کې وګورئ په توبه حقوق الله معاف، د الله ګناه چې ده په توبه معاف، لیکن حقوق العباد چې دي په توبه نه معاف کېږي. به هله معاف کېږي چې هغه حق چې د چا ستا په ذمه دی هغه هغې ته ادا کړي. نو الله دې مونږ او تاسو په خپل امن امان کې وساتي. عرض مې دا و چې توبه کې تاخیر مه کوه، لیک کار تیغ شو تاخیر مه کوه، فوراً یې کوه. عزیزانو دا دغه 2 آیتونو تشریح وه چې کومه ما ستاسو مخکې است. یو بلې خبرې ته به تاسو په تمه یې، د اتوار د ورځې اختر کوله ته نه یې ویم، دې ته به په تمه یې چې د اتوار په ورځې اختر څنګه شوی. تاسو دا جومات کې ناست خلک ته د خپل ایمان ووایئ چې مونږ روژه نیولې وه د خالي د ورځې. ټیک ده جي، د خالي په شپه دومره خلکو میاشتې ته کتلي وو لکه د پیر په شپه چې ورته کتو، کتلي مې ورته. نو چا روژه پکې وه او د رحمت میاشت شروع کېده نو اسمان ته هم نه کتل، او چې دا شرارت پکې نو څه دنیا ورته ولاړه وي او کتم چاله بیا شین شي. یو خو دې ته لږ خپل ګریوان کې وګورئ چې د رحمت میاشت شروع کېده نو ټول پاکستان په ټپو ړوندو، چا اسمان ته نه کتل. نو موږ د شعبان په حساب باندې فیصله کړې وه چې د خالي روژه ده، ځکه چې د سعودي روژه د جمعې د ورځې وه، نو لازما زموږ روژه چې وه هغه د هفتې د ورځې.
او د شعبان په حساب باندې مونږ روژه کړې. د اتوار په شپه اول خو زه یوازې نه وم، ما سره لوی لوی علما او لوی لوی اتقیا د دین ناست. بیا ما چې کوم شهادت اخیستی دی نو داسې به په زندګۍ کې اډو چا کړي نه. بیا ګوان اگر چې دا زما حق نه دی چې زه ستاسو مخکې خپله صفایي بیان نم حق دی په ما نم دا حق ګڼم، دا زما کار دی. زه قانوندان ما قرآن او حدیث او دین ویلی دی، شهادت او غیر شهادت زه ښه پوهېږم. زه به د غلو پنډیري ته خپله صفایي بیانوم. لکه یو خان ما ته وایي جي دا څنګه اختر شوی؟ ما دا داسې اختر شوی که هغه څه در پول باندې چې مخې ته راغی هغه بلبله دې ځان سره کېنولې وه، ما دا داسې اختر شوی. بې غیرته ته څوک یې چې ته ما ته وایې چې دا څنګه اختر شوی؟ که زما کار دی په دې زه پوهېږم، دا زما ذمهواري ده. که تاسو کې ایمان در کېږي سبا لاړ شئ چې جج د دوو ګواهانو په خوله باندې پر چا د 500 حکم وکړي، ته خو جج نه دومره پوښتنه وکوئ جي دا څنګه ګواهي دې واخیسته چې د سړي ځان دې تباه کړ؟ وبه وایي ورته په دې پاکستان کې داسې د قسمار خان بچی شته چې دا چې جج نه دا تپوس مجسټر د دوو ګواهانو په خوله سړی 7 کاله کېد. مجسټر ته به ورننه وځي ته شیخ حقیه چې مجسټر ته دا څنګه ګواهي دې واخیسته؟ ته ګوره چې دا د ګیرې نه دې پورې جوړوي که نه جوړوي؟ د ملا لره دې دا څنګه ګواهي دا څنګه یو مې تر دغه ځای کې ووایه نو بله ورځ ما دا داسې ګواهانو دا بیټک نه بار نیسه، دا داسې ګواهانو تا څه کار دی؟ ته څوک یې؟ او زما کار دی ما نه دې دوه کسه تپوس وکړي، علما دې وکړي چې ما فیصله غلطه کړي زه به برسره عام معافي وغواړم، علما دې وکړي، او یا دې حکومت رانه تپوس وکړي ته څوک یې؟ حکومت یې ووایي چې دا ولې دې کړي؟ زه هغه ته جواب وایم خدای ګواه دی چې دې کې د ذاتیاتو خبره د خدای په ذات مې ګوانو له قسم ورکړ، د خدای په ذات چې ما نن شپه د وړوکي اختر میاشت دې طرف ته لیدلې. ګوان څوک د کوم ځای وو؟ علما پکې وو، طالبان پکې وو، تبلیغي جماعت والا پکې وو. زما دا ایمان دی چې دې وخت کې د اسلام خدمت چې څومره علما یا طالبان یا تبلیغي جماعت والا کوي دومره په مخ د ځمکه بل څوک نه کوي. که دا خلق کو شهادت صحیح نه وي بیا د ځمکې په سر چېرته د سړي زو وښایه چې د هغه شهادت نه صحیح چېرته د سړي زو وښایه. تاسو پوهېږئ دا خلق اعتکاف والا خلق پکې د کم کم ځای سنګو سربند کوز تاکال در تاکال یونیورسټۍ داسې راشه پخه غلام داسې راشه یکتو داسې راشه نوتیا د ښار نه غیر چاپېر کسانو شهادت. بیا د پیر د شپې میاشت کارېده ولې نه؟ تاسو څه پوهېږئ؟ ستاسو څه ستاسو ټول ملک نه پوهېږي، ستا وطن نه پوهېږي. د میاشتې سمت څه پېژني؟ د میاشتې ځای څه پېژني؟ علت او غیر علت څه پېژني؟ ته یې پلاني ملا نه پلاني ملا نه تپوس وکړه چې د سود د زکات پیسو دې په خېټه کې چینجي اچولېږي روا دي چې خېټه دې د سود د زکات د پیسو قبرستان دی روا دي او شهادت غلط شوی. تاسو خو ما ته وښیئ چا خېټې چې د حرامو قبرستان دي چا چې په دویمه ورځ منځونه کړي امون شي بغیر عذر نه شریف فیصله بیا هر یو سړی دې پاسې چا ګوان ماله راولي بل چېرته اخون به ماله راولي بل اخون به ماله راولي هلکه دا ګوان به بل کار نه کوي ټوله شپه به په دې اخونانو ګرځي دا اوس د سړیتوب خبره. نو عرض دا و عزیزانو 35 ګوان په 400 کې د رزرو سابق صاحب سره تېر ما ته په ټلیفون وایي چې که ضرورت وي چې درواز کړم مال ضرورت نشته. 14 ګوان ژوندي بزرګان دلته ما سره تېر شو را روانو مونږ فیصله وکړه چې بس 35 هغه دي 16 دا دي خبره خلاصه.
توران بزرگان علما دا ټول پکې ناست. په درېیمه شپه میاشت چې په نیمه شپه کې ما تپوس وکړو چې دا پیر په شپه راشئ چې اوس درته ګوان وکړو. که د پیر په شپه داسې میاشت خلکو نه لیدلې لکه زه تاسو ته ګورم دا ګیره به درته کله راشئ اوس ته د پیر په شپه دا چې په ټپ ړوند دی نو تا ته به څه ښکاري؟ ته خو ګورې خر ته اوښ دې طرف ته ولاړي. د میاشتې خپل سمت دی، خپل ځای دی چې هغه ځای باندې د نظر برابر نه شي. ته ټوله شپه ولاړ اوسه هېڅ چېرې به ونه. بیا د 29 میاشت د اتوار د شپې وه. د ګواهانو وینا د پرېوتو د نور او د میاشتې لیدو فرق 20 منټه 25 منټه 20 منټه 15 منټه دومره فرق یې بیان. یو ګواه ما پکې ګډوډ نه کړی شو چې ما ټوپ کړی وی چې نه یې اختر کو. خو دا هغه ددبح قوم دی. که ما په دغه شپه دومره ګواهي نه بعد هم اختر نه وی کړی نو دې قوم خوله پورې خو خدای دې امان راکړي. ویل بیا هغه دی که نه بجلیګر مولا هم پیسې وخوړې حق اختر یې ونه کو. ویلی به که نه ویلی نو چې هم کو دا وایې چې هم نه کو زما پروا نه. بجلیګر مولا ژوند کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي خو د سپو رفتار د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوست. او دا مې مو واور چې زما دا ایمان دی چې پښتون دنیا څومره ده بل کال له به بیا را سره اختر کوي، بل کال له به بیا کوي، بل کال له به بیا کوي، بل کال له به بیا. څومره چې زه ووایم چې اختر دی نو کوي بیا را سره. دا مې محت اوس لوی اختر را روان دی انشاءالله په دې کې به سره بیا ګورو. ما ته پرون بیا د انګریزي اخبار نمایندګان را ما ته وی چې تا نه مونږ یو انټرویو وایي وی تاسو حکومت یو اختر ولې نه کوئ؟ ته هر کال حکومت سره تصادم ولې جوړې؟ ما ته وی مالې زه ویلی مال دا تپوس ما نه مه کوه، دا تپوس حکومت نه وکړه چې پروسته کال 115 ګوان سږ کال 140 ګوان که نه جي مونږ چې شهادت الو په قیصه خانه کې 2 لکه خلک ولاړي نو حکومت ته پته یي که نه وي ورته تمام حکومت پې خبري که نه نو حکومت داسې نشي کولی چې ما اوچت کی او بوبیزي او په ټلیفون باندې کراچۍ والاو ته ووایي چې دې ته ووایه چې دومره ګوان تیر شو تاسو اختر وکړئ. حکومت دا کولی شي که نشي کولی؟ ولې نه کوي؟ ولې نه کوي؟ بیا د ګړبړ شپه بېګاله ده او ستا د هلال کمیټه اعلان وکړي د کېناستو سبا شپې ښه درته پته ده چې د ملک مزاج وګوره اتوار ته اختر کېږي او ته اعلان وکړي چې زه به د پیر په ورځ کښېنم، زه به د اتوار په ورځ کښېنم. ته اعلان دا ولې نه کوې چې ته د هفتې په ورځ کښېنه؟ ته اعلان وکړه چې 2 ورځې مخکې مونږ کراچۍ کې په دې نمبر به ناست یو، چا چې میاشت ولیده مونږ ته دې ټلیفون وکړو. دا په کار وکړو. بیا مرکزي روایت هلال کمیټي چې جوړه ده 14 کاله وشو. 14 د بوتو صاحب زمانه کې جوړه وه او د ضیاءالحق صاحب حکومت په ډماډول دی. 14 کاله وشو. په 14 کاله کې یو اجلاس په صوبه سرحد کې دې کمیټه نه دی کړی. یو اجلاس. ولې؟ زما ایمان دا دی چې د صوبه سرحد خلق په ټول پاکستان کې په ټاپ باندې دي په روژه نیولو کې او په دیندارۍ. د صوبه سرحد خلق چې څومره روژې نیسي دومره په پاکستان کې د نورو صوبو نه نیسي. تاسو خیال را پاکستان کې صوبه سرحد کې چې څومره ته وګوره پنجاب کې د ورځې کلا هوټلې چلیږي که نه چلیږي؟ صوبه سرحد کې وګوره هوټل خلا څه کوي چې د پیکرو دوکان هم کلا و. صوبه سرحد کې به څو ښکاره روژه وخوري سنګسار به کي په سړک باندې خلک. هلته وګوره د روژې میاشت ختلې نه وي. دومره دینداره صوبه 14 کاله د رویت هلال کمیټي د اجلاس نه ولې نظر انداز شوې ده؟ ولې؟ مونږ درته سړي راښکارو
چې یو اجلاس خو زمونږ په صوبه کې وکړ، بیا زمونږ د صوبې نماینده چې هلته ناست دي ورشئ قرآن ولا ورکئ راشئ 3-4 کسه دي اوس هم شته چې زمونږ د صوبې نماینده ته د سړي د زوی په نظر ونه ګوري، د سړي د زوی په نظر بین ثبوت یې درته وښیم، بین زمونږ د صوبه سرحد نماینده د اتوار په ورځ اختر هم کړی دی او په 400 شوګر مل سره د اختر مونځ هم کړی. د صوبه سرحد د مرکزی رویت هلال کمیټۍ نماینده د اتوار اختر هم کړی دی او د اتوار د اختر مونځ هم کړی. ولې لا نه ریالته ځکه لا نه چې هلته زما خبرې لا څوک اهمیت نه ورکوي. د صوبه سرحد سړی هلته د سړي زوی ورته نه ښکاري، نو چې زه تا ته د سړي زوی نه ښکارم نو ته به ما ته د سړي زوی، زه خو د الله تا ته د احترام په نظر ګورم چې ته ما ته د سړي په نظر وګورې. بیا د هغې د پاسه ما د یوې حکومت سره تعاون ایس مذهبي معامله داسې نه ده چې مونږ حکومت سره پکې ورانې کړي، نه. مولانا احتشام الحق خانجي چیرمین و د رویت هلال کمیټي ما ورته د شپې په 1 بجه ټلیفون وکړو چې جي دلته 6 ګوان تیر پکار دا دی چې ته اعلان وکړي. داغه د الفاظو کہ یہ صوبہ سرحد کے لوگ ہمیشہ گڑبڑ کرتے ہیں اور یہ شب پسند لوگ ہیں، یہ شرارت کرتے ہیں، اس لیے میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا. ماں ورتوی کہ صوبہ سرحد کی لوگوں کی جیسی مسلمانی میں کہیں دیکھتا نہیں، آپ کے ہاں تو رمضان کا چاند نظر ہی نہیں آتا، ہم گڑبڑ کرتے ہیں اور تم گڑبڑ نہیں کرتے ہو، بس ٹیلیفون میں رہو گڑبڑ دیوی مون سره تعاون نه. کوثر نیازی د مذهبي امور وزیرو په 12 بجې مې په بل کال ورته ټلیفون وکړ چې دلته لسکم سل ګوان تیر تو د مذهبي امور وزیر د ټول پاکستان چیئرمینانو ته دی وایي چې اختر وکړي. وہی مولانا آپ نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا اور میری نیند خراب ہو رہی ہے. ٹیلیفون بند. پاسو کیا بات ہے عرض داو چې دې ځای کې چې د مرکز نماینده ناست دي نو ما ته د کراچۍ سره خبرې پکار دي نه دي پکار. ما څه کار د مرکز نماینده مولانا ایوب جان بنوري صاحب دا به مونږ سره دلته ناست، ده به ورته ټلیفون وکړو نه به یې منله کراچۍ والا. د مرکز نماینده مولانا یوسف قریشي و چې مرکزیت نه استعفا ورکړه او په یې خوا د مرکز نماینده یو بل مولانا و، د مرکز نماینده مولانا سنجان دی ورشي تپوس دی وکړي. نو مرکز چې مونږ سړي نه ګڼي نو مونږ مرکز په توپ اولو که په تندر پې ور وغورځو، دا د مرکز حال. نو ما یو ځای هم داسې نه دی پرېښی چې ما ته پکې ګوته نیغه شي، یو خپل طرف نه پورا اتمام حجت کړی. علما، بزرگان، حکومت، هلال کمیټي دا ټول هم پې خبر ساتلي، ټول. تاسو وایي که دې کې زما څه قصور، اختر صحیح شوی، قضا مزا بالکل نشته، روژه به نیسو که به ټول کال هم مړه د اسلام نه جوړ کړي سړي، اوس هم د ملا عبدالقیاضه زامن ځان نه جوړ کړی روژه داسې مې بله ورځ یو شیخ د دغه نه ونیو دی ګرېوان، ما څنګه چل دی روژه به څه کېږي، ما له پرون دي چې زامنو پسې ټول مالي لیکلو، 4 لوڼه دې واده دي ولا ټکه دې ورنه کړه، د قرآن به څه کېږي، 15 ګیره خو دې روږده کړې ده، د قرآن به څه. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن دی للذکر مثل حظ الانثیین، د لور یو حصه او د زوی 2 حصې، لونه دې محرومې کړې او زامنو پسې دې ټول مالو لیکلو، ماله د قرآن به څه کېږي، د روژې به څه کېږي. روژه خو خوړی شو ځان ته ځای روژه ونیسه قضا راوړه خبره خلاص دی. نه کافر شو، نه فرعون شو، نه ابوجهل شو، نه مرتد شو، نه قادیانی شو، نه په توپو لګېدې او نه په غربین سوری شوې، هېڅ بلا ونه والې. روژه دا ځای روژه ونیسه چې ډېر دې ډکې شک، هېڅ روژې نشته. ټیک د هفتې روژه وه د پوره مودې او ټیک د 29 میاشتو شهادت نه بعد اختر شوی دی، قضایان نه پکې نشته. تاسو خیال راغی د سعودي عرب
د جمعې روژه وه او د خالي اخترو 29 روژې د هغې وې. زمونږ د اتوار خالي روژه وه او د اتوار مخترو 29 روژې زمونږ هم شوې. د دغه روټي خلاصو د اتوار روژه وه او د پیر اختر شو 29 روژې د دین شوې. نو چې 29 د ټولو دي نو دی خو وګوره چې پرتوګ ایستلي ټول یو کور د وران شه نو بیا ما ته سله اشارې کې خدای دې کور وران که چې وران دي پرتوګ تا نیستلی او ما مو ویستو تم بربنډې او زم بربنډې نو په ما دې اعتراض ده څه خبرې د تمام دنیا 29 روژې کل دنیا تاسو خیال راغی. نو بهرحال عرض مې دا و عزیزان دا صورت حال دی د روژې چې ستاسو په سره هېڅ ذمهواري نشته. خدای پوهېږه او ګواه پوهېږه او شهادت پوهېږه او فیصله یې پوهېږه. زما په ذمه هېڅ ذمهواري نشته. ذمهواري د ګواه ده. ګواهان داسې نیکانو چې داسې نیکان پکې وو چې د بجلیګر ملا غوندې 2 لکه مولیان د هغه په ایمان قربان شو. داسې نیکان پکې وو. باقي زه هر چا پسې سپېږنو ته فیصلې نشم ګرځولی. دا مې ایمان دی او دا مې یقین دی. ضمیر فروش نه ضمیر فروش نه بې ایمانه نه بېدینه نه غیرتي ما او غیرتیان به هر کال انشاءالله ما سره ملګري وي او دا روټي خلاص چې دي د دوی په دې سینه به هر وخت یې غشی ورسم کړی چونکېږي به څه به کولی دی چونکېږي. مفتي محمود به ما د دین غشی د حکومت په سینه منډلی دی ټوله ما به تې وینې بیږي او زخمونه به څټي او څه به کولی نشي. بل دا چې ما نه جواب طلبي څه کوو ستا د صوبه سره ټول حکومت اختارو او که نو قرآن ورکوي دې افسرانو ته چې تاسو روژه وه په دې ورځ دا وزیرانو له قرآن ورکوي چې ستاسو روژه وه په دې ورځ ټولو روژې نه وې خوړل څکلې یو وزیر پکې اوبه څکلې ما له سړی راولېږلو چې ما روژه ماته کړې داسې نه چې ډرامې راپسې ونه کړي. ها بیا یې په عیدګاه کې چې مونځ کړی قسم په خدای ټولې 2 ځل مونځ کړی. خیال هم راغلی. نو عرض دا دی چې خان او نواب د هغه ګناه نه ګڼلی کي غریب سړي ته او چې د خپله ګناه لویه لکه غر وي و ایله ایله یې ته د مچ وزر کړي تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حقه ته باطل ورته ګذر کړي. انصاف تقاضا دا ده او انصاف دې ته وایي چې هغه خبره به غریب لکې چې کومه خبره مالدار لم کولی شي سرمایهدار لم کولی شي. هغه غریب روجه خور به په سر په کوتک وهي چې سرمایهدار روجه خور هم په کوتک والی شي چې معتبر له سترګې نشي اوچتولی او غریب له د ځان نه شیخ فولاد بابا جوړ کړي والله که په دې ایمان تېر کړي. کله خبره چې غټ سنډا ته نشي کولی خبردار چې خبره غریب ته بیا ګوره د پیر پشته خو میاشت ښکاره نه شوه که نو چا چې د پیر اختر وکړو بدې کړي که نه دي کړو هلکه چې میاشت نشته نو ولې روژې هم یو کم دېرش دي میاشت هم ښکاره نه شوه نو کور عمران شه بیا اختر ولې و دوی ځان نه مونږ د خالي روژه چې ونیوه او د اتوار په شپه چې میاشت اوچته راښه دا د پخې مودې ده د دوی بیا د پخې دي او زمونږ بیا د کچۍ نو مالې غم مه کوئ خبرې به کوو دا د قصهخانې او چوکیادګار په جلسو کې بیا زه تاسو پوهېدم نه تاسو خیال راغی نو الله دې توفیق راکړي او خدای پاک دې مونږ ته هدایت کړي خدای دې مونږ ته هدایت کړي. عزیزانو واورئ فضول خبرې لا یعنی خبرې بې منشې خبرې عبادت داسې خوري لکه اوږي مال ته چې ګیا واچي هغه خبره چې نه د دنیا خیر پکې او نه د آخرت خیر پکې دا لا یعنی دي. خدای دې دغې نه مونږ محفوظ واخر دعوانا الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। बारकल्लाहु लना व लकुम बिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन क़दीमुन करीमुन मलिकुन बर्रुन व रब्बुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल महमूदि बिसिफ़ातित तंज़ीह वल कमाल। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सय्यदल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन। कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना या फ़य्याज़ मिन जमीइल बलाइ वल आफ़ाति वल क़हति वत्ताऊनि वल अमराज़। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़ल्लिल कुफ़्फ़ार वल मुशरिकीन। आमीन या मुजीबस साइलीन। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ व अजल व अतम्मु व अहम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सव्वू सुफ़ूफ़कुम फ़इन्न तस्वियतस सुफ़ूफ़ि मिन इक़ामतिस सलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह हय्या अलस फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا الله. اي رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاة هذا الجمعة هذه الدعاء. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والفتنا بالصالحين. دې پسې صورت جوړه چې والنساء ذات الفروج. په دې دا علما پوهېږي. د دې داسې مثال دی لکه یو سړي پېښور کې وایي چې دا رحمان بابا څه نیغ نیغ کوي، د ده غوندې کلام زم جوړولی شي. نن نه 300 کاله مخکې تېر شوی دی، زم داسې شعرونه جوړولی شي. یو ملنګ و، هغه ورته ویل جوړولی شي؟ جی بالکل. ورته ویل جوړ که ده پسې چې سر زما سامان زما سر سامان زار شتر جانان زم سر زما سامان زار شتر جانان زما سر زما سامان زما. دې پسې جوړ کړ. اوس اب بیوقوف ته وایي چرګې دي چرګان زما چرګې دي چرګان زما ګرځي په ډېران زما چرګې دي چرګان زما. وګوره جوړ مې نه کړه. اوس دلته عقل فهم ذکاوت پکار دی چې کجا سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما. سردار کونین مراد کجا دا شعر او کجا چرګې دي چرګان زما. اندازه کوه رحمان بابا خو د کلام په پښتو ژبه کې تر قیامته پورې پښتون دنیا جوړ. یو قصیده ده وی عاقله غوږونې سما ته مرګې نه پرېږدي سړی خپلې رضا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شي وایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو تاجو تاتو خط ربیع ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. بادشاهان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا ته په ژوند دلې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشې مولا ته. دا کلام ورځ دې تېره په شومۍ کړه شپه له خوابه خدای به کله یادوي کانه خراب که پوهېږي په شتاب شتاب دې تله دي غافل مشه د دې دهر له شتابه په هغې جهان به څرنګ جواب ورکړې چې په دې جهان عاجز یې له جوابه. د کاغذ په کشتۍ سیل بکرې ترکما دا کشتۍ به دې مرګی کاندي غرقابه چې افتاب یوه نیزه شي بیا به څه کړې اوس چې سوري لره درومې له افتابه. په ازار د چا راځي مشي رحمانه که خلاصی په قیامت غواړې له عذابه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې نه وي به سروې قد خرامان څه کړمه